أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کاف ها یا عین صاد ذکر دے دهغ رحمت چې ستا رب خپل بندا زکریا علیہ السلام باندې کړي وو کله چې هغه خپل رب ته پټ پټ आवाज وکړو هغه عرض وکړو اے پروردګارا زما هډو کې کمزوري شوي دي او سر می د بډاوالي د وجنا سپین پلق شوه دی اے پروردګارا ما چې کلستانه دعا غوښتلی دا نو نامراد پاتې شوه نه يم ما سره زمانه رستو د خپل رونو عزیزانو د بدعملۍ هره ده او زما خزه شنډه ده نو مال په خپل خاص فضل سره یو وارث راکړه چې زما هم وارث شي او د یعقوب علی السلام د اولاد هم وارث شي او اے پروردګارا هغه یو غوره انسان جوړ کړه جواب ورکړی شو اے زکریا مونږ تعالی د یو هلک زیره درکو چې دا غنوم با یحیی وی مونږ په دې نوم داغنه مخ کې هیڅوک پیدا کړي نه دی هغه ارزو کړو اے پروردګارا زما به څنګه زوی وشي چې خزمه شنډه ده او زه د بډاوالینا وچویم جواب ورته میلاو شو هم دغه سی بکیږي ستا رب فرمایي چې دا خو زما د پاره یو معمولی خبره ده اخر د دین مخ کې ما ته پیدا کړی چې ته هډو هیڅ نه وې زکریا علیہ السلام اویل پروردګارا زما د پاره سنخه مقرر کړه الله فرمایل ستا د پاره نه خدادا چې تبا مسلسل درې ورځې د خلکو سره خبري نشي کوله نو هغه د محراب نه راوته او خپل قوم ته راغې او په اشاره سره ورته هدایت وکړو چې سحر او ماخام تسبیح وایي اے یحیی د الله کتاب مضبوط ونیسا مونږه هغه له پوړکوالی کې حکم ورکړو او د خپل طرف نمو د زړه نرمواله او پاکیزګي ورکړه او هغه ډیر پرهیزګار او د خپل مور او پلار حق شناس وو هغه جبار نه وو او نه نافرمان وو سلام دی په هغه باندې چې په کوم ورځ هغه پیدا شو او چې په کوم ورځ هغه مړ شي او چې په کوم ورځ هغه دوباره را پاسولی شي او اے نبی صلی الله علیه وسلم په دې کتاب کې د مریم حال بیان کړه هر کله چې هغه د خپل خلکو نه نور خاطو اړختا یو طرف ته جدا شوی وا او په پرده کې داغوینه پټه ناشته وا په دې حالت کې مونږه هغه تخپل روح یعنی فرښتہ ولېګلا او هغه فرښتہ داغه په مخ کې د یو پوره انسان په شکل کې ښکارا شو مریم ورته زر ویل چې کتو د الله نه یریدون کې سړی یې نزستانه پر رحمان پوری پناه غواړم هغه ورته ویل زه خو ستاسو رب استاد یم او د دې لپاره را لېګل شویم چې تعالی یو پاکیزه هلک درکړم مریم ویل زما به څنګه هلک وشي چې یو بشر مالا ګوتی قدر لراوړي ندی او زه سو بدکار خزانه یم فرښتې ویل هم دغه سی بکیږي ستارب فرمایي چې داسې کول زما د لپاره ډیر آسان دي او مونږ به دا زکه کوو چې هغه هلک د خلکو د لپاره یو نخا وګرځو او د خپل طرف نه یو رحمت او دا کار به خامخا کیږي د مریم دغه بچي په ګډه شو او د دغه حمل سره هغه یو لری زیت لاړه بیا هغه د بچی دا پیدا کېدو د دردونو په وجا د یوې کجوري ونی ته راو رسیدله هغه اویل کاش چې زه د دین مخ کې مړ شوی وې او زمان نوم نشان نه پاتې شوی فرښتې ورته د خکته طرف نه आवाज وکړو چې غم مکوا ستا رب ستانه لاندې یو چینه روانه کړی دا او د دې ونی ډډ لک شانتو خزوا تا ته تازه تازه کجوري را غورځيږي بس تخرا او سکا او خپل سترګي یخې کړه بیا کچري څوک سړی تا ته په نظر راشي نو هغه ته وایا چې ما د رحمان د پاره دروځي نظر منلې دي نزبنن د چا سره خبرې نکوم بیا هغه خپل بچي راغسته وو او خپل قوم ته راغلا خلکو وویل اے مریم تا خو ډیر ناشنا او بیځایا کار وکړو اے د هارون خور نستا پلار بد سړی وو او نستا مورسو بدکار خزوا مریم د بچی طرف ته اشاره وکړه خلکو وویل مونږ به د دې سره څه خبرې وکړو چې په زانګو کې پروت یو ماشوم بچی دی ماشوم بچی وویل زه د الله بنده یم هغه مال کتاب راکړو او زه نبی جوړ کړم او زه برکتی کړم
هر چرته چې زیم او د مانزه او د زکات د پابندۍ کولو حکم راته وکړو تر څو پورې چې زه ژوندې یم او د خپل مور حق ادا کوونکې جوړ کړم او زی سرکشه او بدبخت جوړ نکړم سلام دیوی په ما باندې چې په کوم ورځ زه پیدا شوم او چې په کوم ورځ زه مړ شم او چې په کوم ورځ زه دوباره را پاسولې شم دا د عیسی زوی د مریم او داغه په باره کې هغه رښتینی خبره چې خلک پکې شک کوي د الله دا کار نه دی چې څوک په ځویوالي ونیسي هغه پاک ذات دی هغه چې کله د څه خبرې فیصله کوي نو وایي چې شا او بس هغه کیږي او عیسی علی السلام ویلو چې الله زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی پس تاسو دغه بندگی کوئ هم دا نه غلار ده خو بیا مختلفو ډلو په خپلو کې اختلاف شروع کړو نو کوم خلکو چې کفر وکړو دا غوي د پاره با هغه وخت ډېر د تباہی وی کله چې هغه یو لوی ورځ وویني کله چې هغه مونږ ته حاضرېږي نو په هغه ورځ به وګونه هم خ اوریدل کوي او سترګې به هم خلیدل کوي لیکن نن دا ظالمان په ښکارا گمراهۍ کې پراته دي اے نبی صلی الله علیه وسلم هر کله چې دا خلق غافل دي او ایمان نه راوړي نو په دې حالت کې دوی داغه ورځ نه ويروا کله چې فیصله وکړي شي او د افسوس نه سیوا با بل هیڅ لار نه وي اخر دا چې یوازې مونږ به د دې ځمکې او د دې ټولو سيزونو وارثان یو او ټول به مونږ ته واپس کړی کیږي او په دې کتاب کې د ابراهیم علی السلام قصه بیان کړه بشکا هغه یو رښتینی انسان او یو نبی وو دوی ته لکشان هغه وخت ور یاد کړه کله چې هغه خپل پلار ته وویل چې بابا جانا تو ولی د هغه سيزونو عبادت کوي چې هغه نه اوري او نه ویني او نستا سکار جوړولی شي بابا جانا ماته یو داسې علم راغله دی چې هغه تا ته نه دی راغله ته په ما پسې راځه زبتا ته نه غلار او خیم بابا جانا ته د شیطان بندگی مکوا بشکا شیطان خود رحمان نافرمان دی بابا جانا زی ریګم چې ته چرتا د رحمان په عذاب کې مبتلا نشي او د شیطان ملګری جوړ نشي پلار ورته ویل ابراهیمه ولی ته زما د معبودانو نه اوریدلې کچری ته من نشوي نزبتا ਸੰسار کړم بس ته د همیشه د پاره زمانه جدا شه ابراهیم علی السلام ورته ویل سلام دیتا تا زب د خپل ربنا دعا غواړم چې تا معاف کړي بشکا زما رب پما باندې ډېر مهربان دی زه تاسو هم پرېږدم او هغه هستیان هم پرېږدم چې تاسو هغوی رابلای او الله پرېږدای زه خو به خپل رب رابلم امید دی چې زه به د خپل رب پر رابللو سره نامراد پاتې نشم نو هر کله چې هغه داغه خلقونه او داغوی داغه معبودانو نه چې غیر الله وو جدا شو نو مونږ ورلا د اسحاق او د یعقوب غوندي اولاد ورکړل او د هر یو نمو پیغمبر جوړ کړو او هغوی ته مو خپل رحمت وبخو او رښتینه شهرت مو ورکړو او ذکر وکړه په دې کتاب کې د موسی علی السلام هغه یو غوړه سړی وو او رسول نبی وو مونږه هغه ته د تور د خی اړخ نه आवाज وکړو او د راز په خبرو مو هغه ځان ترانی زده کړو او په خپل مهرباني سره مو دغه رور هارون نبی جوړ کړو او هغه ته مو د مددگار په تور ورکړو او په دې کتاب کې د اسماعیل علی السلام ذکر وکړه هغه دا وعده رښتینی وو او رسول نبی وو هغه با خپل کور والو ته د منځ او د زکات حکم کولو او د خپل رب پنځ یو خوخ انسان وو او په دې کتاب کې د ادریس علی السلام ذکر وکړه بشکا هغه یو رښتینی انسان او نبی وو او هغه مونږه لوړ مقام ته اوچت کړي وو آیت سجدا دا هغه پیغمبران دي چې الله پر انعام کړي دي د آدم علی السلام د اولاد ندي او د هغه خلکو د نسل ندي چې هغه مونږه د نو سره په کشته کې سوار کړي وو او د ابراهیم علی السلام د نسل ندي او د اسرائیل د نسل ندي او دوی د هغه خلکو نو چې مونږه هغه ته هدایت کړي وو او مونږه غوړه کړی وو دا غوي دا حال وو چې کله با د رحمان آیاتونه هغه ته اورول کېدل نو په جړه جړه با په سجده پرې وتل بیا دا غوي نو رستو
هغه بدعمل خلق داغوی په ځای راغلل چې منځونه ضایع کړل او د نفس په خواهشاتو پسې روان شو نو زردا چې هغه د گمراهۍ د انجام سره مخ شي البته څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل اختیار کړي نه هغه به جنت ته داخليږي او د زره عمر حق به د هغه نه وهل کیږي دا هوی د پاره د همیشه اوسېدلو جنتونه دي چې داغه وعده رحمان د خپل بندگانو سره غایبانه کړی دا او یقینا دا وعده به خامخا پوره کیږي هل ته به هغوی څه فضل خبره نه اوري چې سبا اوري بس ټیک با اوري او دا هغوی رزق به هغوی ته سبا بیګا ملاويږي دا د هغه جنت چې د دې وارث با مونږ په خپل بندگانو کې هغه څوک جوړو چې پرهیزګار وي اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه ستاد رب د حکم نه بغیر نرا کوزیګو سچي زمون په وړاندې دي او سچي زمون نو رست دي او سچي د دې په میز کې دي د هر سیز مالک هم هغه دی او ستا رب هراون کې نه دی هغه د اسمانونو او د زمکې رب دی او سچي د اسمانونو او د زمکې په میز کې دي داغه ټولو رب دی پس ته داغه بندگی کوا او داغه په بندګۍ باندې ټینګ اوسا آیا ستا په علم کې داغه د مرتبه برابر بلا هستیشته انسان وای چې آیا واقعي ز مرشم نو بیا به ژوندې راستل کېږم آیا د انسان په یاد کې ناراضي چې مونږه اول دې پیدا کړې دې هر کله چې دې هیڅ هم نه وو تا پر رب می دې قسم وی مونږ با دوی ټول او د دوی سره شیطانان هم ضرور راجم کوو بیا به د دوزخ نه چاپېره حاضرو او د زنګونانو په طرف به پړ مخې ور وګرځو بیا به د هر دلینا هر هغه سړی را جدا کړو چې هغه د رحمان په مقابله کې زیات سرکش جوړ شوی وو بیا دا مونږ ته پته ده چې په دوی کې څوک د ټولو نه زیات دوزخ ته د غورځول مستحق دی پتا سو کې هیڅوک داسې نشته چې هغه به په دوزخ باندې نه ورځي دا خو یو فیصله شوی خبره ده چې پوره کولی ستاسو د رب ذمہ ده بیا به مونږه هغه خلک بچ کړو کم چې په دنیا کې متقیان وو او ظالمان به هم پاغي کې غرزیدلی پرېږدو د خلکو ته چې زموږه صفا صفا آیاتونه اورول کیږي نو انکار کوونکی ایمان والو توای چې په مونږه دوانو ډلو کې کوم ډله په بهتر حالت کې ده او د چا مجلسونه زیات شاندار دي حالکه د دوی نمخ کې مونږه ډېر داسې قومونه هلاک کړي دي چې دا غوي ساز او سامان د دوی نه زیات وو او په ظاهري شان او شوکت کې هم د دوی نه زیات وو دوی ته وایا چې کم سړی په گمراهۍ کې مبتلا وي رحمان هغه له مهلت ورکوي انتر دې پوری چې کله داسې خلک هغه سیس اوویني د کم سیس چې دا غوي سره وعده شوی دا خواکو هغه د الله عذاب وي او کو د قیامت ساعت وي نو هله به ورته معلومه شي چې د چا حال خراب دی او د چا ډله کمزوري ده د دې برعکس چې کم خلق په نیغه لار زی نو الله هغه ته د نیغه لارې په تللو کې ترقی ورکوي او باقی پات کې دن کې نیکیانی ستاسو د رب پنځ د جزا او د انجام په اعتبار سره بهتر دي آیا نو تا ولیدو هغه سړی چې زمونږ د آیاتونو منلو نه انکار کوي او وایي چې مال خوبا مال او اولاد راکړي کیږي آیا دته د غیب سو پته لګېدلې ده یا د رحمان نه سوادا غستلې ده هرگز نه سبکواس چې دې کوي هغه به مونږ لیکو او د دې لپاره به په سزا کې نور هم زیاتې کوو د کم ساز سامان او د کم لخر چې د ذکر کوي هغه ټول به زموږ سره پاتې کیږي او دی به اکی یوازې مونږ ته حاضرېږي د خلکو الله پر خو دې او خپل څخ خدایان جوړ کړی دي د پاره د دې چې هغه د دوی ملاتړ شي هیڅ ملاتړ بنوي هغه ټول به د دوی د عبادت نه انکار کوي او الټا به د دوی مخالفان جوړ شي آیا تو ګورې نه چې مونږه په کافرانو پسې شیطانان ورپسې کړی دي چې دوی خطه زوی د حق په مخالفت باندې ښا نو ته اوس په دوی باندې ته عذاب د نازلې دلو د پاره بے قراری مکوا مونږه د دوی ورځ شمارو هغه ورځ راتلون کې دا چې متقیان خلق با مونږه د میلمنو پشان د رحمان په دربار کې پیش کړو او مجرمان با د تګو زناورو پشان
دوزخ ته وشړو. په دغه وخت کې با خلق د سفارش کولو قدرت نه لري بغیر د هغه چانه چې د رحمان نه اجازت نامه حاصله کړی وي. دوی وایي چې رحمان څوک زوینی ولې دی. ډیره نامناسبه خبره ده چې تاسو د ځانه جوړ کړی ده. قریب ده چې اسمانونه اوشلېږي، زمکه ټوټې شي او غرونه را پریوزي. په دې خبره باندې چې خلکو د رحمان د پاره د اولاد نیولو داوا وکړه او د رحمان دا شان نه دی چې هغه څوک زوی ونیسي. پزمکا او په اسمانونو کې چې سدي دا ټول با رحمان ته د بندگانو په حیثیت پیش کیږي. ټول د هغه په احاطه کې دي او هغه شمار کړی دي. ټول به د قیامت په ورځ هغه ته یو یو حاضرېږي. یقینا چې کم خلکو ایمان راوړی دی او نیک عملونه کوي، ډېر زربا رحمان د خلکو په زړونو کې داغوی د پاره محبت پیدا کړي. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دا کلام مونږه آسان کړو او ستا په جبه مو زکه نازل کړو چې تو پرهیزګارو خلکو لا زیره ورکړي او زیدیان خلق او یروي. د دوی نه مخکي مونږه څومره ډېر قومونه هلاک کړي دي. آیا نن تاسو دا غوي نه خچرته وینئ یا دا غوي आवाज چرته اورئ؟